اسمان ته ورسېدی هلته الله سبحانه وتعالی پر دې باندې د ډبرو باران وکړي. الله سبحانه وتعالی په سورة هود کې فرمایي فلما جاء امرنا، کله چې د لوط علیه السلام پر قوم باندې زما د عذاب فیصله راله، جعلنا عالیها سافلها، موږ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت لوط علیه السلام او د هغه د قوم قصه کوو چې الله سبحانه وتعالی په سورة الاعراف کې بیان کړې ده. حضرت لوط علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام ورارو د دې اصل وطن په مغربي عراق کې بصرې ته نږدې د بابل په نامه یو ښار و. په دغه ښار کې دی آباد و. کله چې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته د ایمان او د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت دعوت ورکړي او دوی د کفر، شرک او بت پرستۍ سره وګرځول، نو د قوم انسانانو انکار وکړي او د ابراهیم علیه السلام دشمنان سوه. حتی تر دې چې نمرود یو ډیر غټ اور بل کړي او په هغه اور کې حضرت ابراهیم علیه السلام واچوي. او د حضرت ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر، هغه هم حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل کور پسې واخیستی او حضرت ابراهیم علیه السلام ته یې دمکۍ ورکولې. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې یوازې حضرت لوط علیه السلام او د میرمنې بیبي ساره رضی الله تعالی عنها ایمان راوړی و. نور په ټول قوم کې چا ایمان او اسلام نو راوړی، نور ټول مشرکان و او کافران و. نو بیا چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د دغه علاقې څخه د هجرت اراده وکړه چې د دې علاقې څخه ولاړ سي، د عراق څخه هجرت وکړي، شام ته ولاړ سي، نو حضرت لوط علیه السلام هم د حضرت ابراهیم علیه السلام سره د دغه هجرت په سفر کې ملګری سو. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام و نهر اردن ته ورسېدی، نو بیا د الله سبحانه وتعالی په امر باندې حضرت ابراهیم علیه السلام په کنعان کې مقیم سو. حضرت ابراهیم علیه السلام په کنعان کې خپل ژوند شروع کړي او الله سبحانه وتعالی حضرت لوط علیه السلام ته هم نبوت او پیغمبري ورکړه او حضرت لوط علیه السلام د اردن او بیت المقدس په منځ کې د صدوم په نامه یو ښار و دغه ښار و انسانانو ته الله سبحانه وتعالی حضرت لوط علیه السلام ورواستوي. د صدوم ښار دا په اصل کې دا 5 ښارونه ول چې یو صدوم و، دوهم عموره ښار و، دریم ادمه و، څلرم سبوبیم ښار او پنځم د بالع په نامه ښار و. دا 5 ښارونه و. د دې 5 ښارو پایتخت او دارالحکومت هغه د صدوم ښار و. دا ډیر آباد ښارونه ول، ډیر ښایسته ښارونه و، ډیر د شنو درختو او د شنګیاو ښارونه و. الله سبحانه وتعالی د دغه ښار انسانانو ته هر رقم نعمتونه ورکړي و. خو دا د انسانانو عادت دی چې کله الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې نعمتونه وکړي او دوی ته بې حسابه او کتابه نعمتونه ورکړي، د دوی سوچ او فکر داسې چې موږ اوس پرسو، موږ هیڅ چاته محتاج نه یو. الله سبحانه وتعالی هم فرمایي کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، بلا شک انسان دې خبرې سرکشه کوي کله چې دی وویني چې زه خو اوس پرایم، ما ته هر څه راکول سوي دي، نو انسان د الله سبحانه وتعالی نافرمانی شروع کی، انسان د الله سبحانه وتعالی سره سرکشي شروع کی. دغه د صدوم ښار او دغه 4 نور ښارونه چې صدوم یې دارالحکومت و، دې ته الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم په بل ځای کې مؤتفقه او مؤتفقات هم ویلي دي. دا 5 ښارونه الله سبحانه وتعالی ډیر آباد کړي و. دا ډیر شنه ښارونه و او د مختلفو ملکو څخه خلک و دغه ښارو ته، خاص کر د صدوم ښار ته خلک په سیاحت او میله باندې راتله او بیا به د صدوم د ښار انسانانو د دې میلمستیاوې کولې. کله چې د صدوم د ښار انسانان د دې د ډیر راتګ څخه په تکلیف سوه او دغه میلمستیاوې پر دوی وغمیدلې، نو ابلیس شیطان دوی ته
یو وسوسه ور واچول او دوی ته یې وویل چې دغه خلک چې تاسې ته راځي او تاسې د دوی څخه په عذاب یاست، تی د دې سره بدکاري شروع کړي، تاسې د دغه نارینه انسانانو سره بدفعلي شروع کړي. بیا وایي شیطان خپله د یو شایسته هلک په شکل کې د صدوم ښار ته رالی او د صدوم د ښار انسانان یې پر دې باندې وګمارل چې هغه د ده سره بدکاري وکړي او د صدوم د ښار انسانان د شیطان په امر باندې په دغه ګناه اخته سوه. الله سبحانه وتعالی دې ته حضرت لوط علیه السلام راواستوي او لوط علیه السلام دې ته دا دعوت ورکوي چې دا ګناه تاسې مه کوئ، دا د الله نافرماني ده. الله سبحانه وتعالی په سورة الاعراف کې دا قصه کوي او الله سبحانه وتعالی فرمایي ولوطا اذ قال لقومه، او ما لوط علیه السلام خپل قوم ته واستوي کله چې د خپل امت او خپل قوم ته وویل ای زما د قوم انسانانو اتأتون الفاحشة، تاسې په یو دا رقم ګناه اخته یاست، ما سبقکم بها من احد من العالمین، چې دغه ګناه در تاسې مخکې په ټول عالم کې چا نه ده کړې. دا داسې ګناه ده چې دا ګناه در تاسې مخکې په ټول عالم کې چا نه ده کړې. الله سبحانه وتعالی دلته د فاحشه او ګناه ذکر الفاحشه کړی دی چې د دې مطلب دا دی چې دا ډیره خطرناکه ګناه ده او د دې خطرناکوالی دا و چې دا داسې ګناه وه چې د دې مخکې دا ګناه په ټول عالم کې چا نه وه کړې. د دې ګناه کار او د دې ګناه کردار در دې مخکې هیڅ چا هم په دنیا کې نه و کړی. هغه دغه ګناه وه چې لوط علیه السلام دې ته ویل انکم لتأتون الرجال، بلا شک تاسې خپل خواهش پوره کوئ او تاسې نارینهو ته ور ولاړېږئ شهوتا د شهوت پوره کولو دپاره من دون النساء د ښځو ما سوا. ستاسې د شهوت پوره کولو دپاره الله سبحانه وتعالی ښځې پیدا کړي دي، تاسې د هغو سره نکاح وکئ، د هغو سره واده وکئ، هغه تاسې ته الله سبحانه وتعالی حلالي کړي دي. تاسې هغه حلال کار نه کوئ او تاسې خپل شهوت د زنانو پر ځای د نارینهو سپره کوئ. دا ستاسې مجبوري نه ده، دا ستاسې عذر نه دی، بل انتم قوم مسرفون. حقیقت خبره دا ده چې تاسې ډیر تجاوزګر انسانان یاست، تاسې د الله سبحانه وتعالی حدود کراس کړي دي، تاسې د الله سبحانه وتعالی د حدودو څخه وتلي یاست. الله سبحانه وتعالی فرمایي وما کان جواب قومه، د قوم جواب خو نور څه نه و، دوی خو نور جواب نه درلودی، صرف دا یو حضرت لوط علیه السلام ته وویل الا ان قالو، دوی ورته وویل اخرجوهم، تاسې دغه کسان وباسئ من قریتکم، ستاسې د کلي څخه، تاسې د لوط علیه السلام او مؤمنان چې تاسې د دې بد کار سره راګرځئ، دا د خپل ښار څخه وباسئ. انهم اناس یتطهرون، دوی دا رقم خلق دي چې دوی پاک خلق دي، ځانونه پاک بولي او موږ ناپاکه بولي، موږ بد عمله بولي، زموږ د دوی نه سره کېږي، دوی د دې ښاره څخه وباسئ. الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې عذاب راوستی او الله سبحانه وتعالی د دوی څخه ناراضه سو. الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې خپل قهر وکړي. د حضرت لوط علیه السلام کور ته څه ښایسته انسانان د ښایستو هلکانو په شکل راله. کله چې حضرت لوط علیه السلام کور ته دی راله، لوط علیه السلام ډیر پریشانه سو چې په دې قوم کې زه یوازې یم، ملګري نه لرم، دوستان نه لرم، مدافعین او کومکیان نه لرم، زما کور ته دغه میلمانه راله چې د ښایسته هلکانو په شکل کې دي. هغه د قوم انسانان د پر کور راجمع سوه او د ده څخه یې غوښتنه وکړه چې ته دغه ښایسته هلکان موږ ته راوباسه. حضرت لوط علیه السلام ورته وویل چې ای د الله بندګانو، دا خو میلمانه دي، زما کور ته راغلي دي، که تاسې خپل خواهش پوره کوئ زه به خپلې لوڼې تاسې ته په نکاح درکړم، تاسې د زنانو سره نکاح وکئ، حلاله نکاح وکئ، دغه خپل ضرورت، دغه خپل شهوت په حلاله طریقه پوره کړئ. الله سبحانه وتعالی د دې د پوره کولو دپاره تاسې ته حلاله طریقه پیدا کړې ده او الله سبحانه وتعالی ستاسې د شهوت پوره کولو دپاره ښځې پیدا کړي دي، تاسې نکاحوې وکئ، ودونه وکئ. دی د حضرت لوط علیه السلام د خبرې څخه انکار وکئ او دی اراده وکړه چې د حضرت لوط علیه السلام کور ته پر دیوالو ور واوړي. کوشش یې شروع کړي چې د حضرت لوط علیه السلام کور ته پر دیوالو سربیره ور واوړي. هغه
کسان هغه میلمانه چې د شایستو هلکانو او شایستو انسانانو په شکل راغلي وه، هغو چې کله حضرت لوط علیه السلام پریشانه ولیدی، نو حضرت لوط علیه السلام ته یې وویل ای د الله پیغمبره ته مه پریشانه کیږه، موږ د دغه انسانانو د عذاب دپاره راغلي یو، موږ به پر دوی باندې د الله سبحانه وتعالی د طرفه یو دردناک عذاب راولو. موږ ملایک یو، په دغه کسانو کې یوه جبرائیل امین ملایکه و، هغې ملایکې و حضرت لوط علیه السلام ته وویل چې ته او د خپل کور انسانان او مؤمنان دا د شپې په آخري حصه کې د دې ښاره څه ووځئ او کوشش وکئ شاته مه ګورئ، که چا شاته وکتل هغه به هم په دغه عذاب کې راسي. حضرت لوط علیه السلام او د هغه سره چې کوم مؤمنان ورسره و او د کور انسانان، مفسرینو لیکلي دي چې پر حضرت لوط علیه السلام باندې د دوو لوڼو ایمان راوړی و او د قوم څخه چند د ګوتو په شمار څو کسان و هغه مؤمنان و. دا د حضرت لوط علیه السلام سره د شپې په آخري حصه کې روان سوه او د حضرت لوط علیه السلام کوروالا چې په حقیقت کې هغه هم د دغه کافرانو ملګری و، په ښکاره باندې مؤمنه و، په حقیقت کې منافقه و، هغه هم د دې سره روانه سوه. کله چې د ښاره څه ووتل هغې شاته وکتل او د ښار پر خوا باندې واپس راله، الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام پر قوم باندې په یو وار 3 عذابونه نازل کړه. اول پر دوی باندې یو ډیره خطرناکه چیغه وسوه او بیا الله سبحانه وتعالی د دې دغه ښار پورته کوي او کله چې دا ښار اسمان ته ورسېدی هلته الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې د ډبرو باران وکړي. الله سبحانه وتعالی په سورة هود کې فرمایي فلما جاء امرنا، کله چې د لوط علیه السلام پر قوم باندې زما د عذاب فیصله راله، جعلنا عالیها سافلها، موږ یې د لوړه خوا لاندې کړه. الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام ښار د صدوم ښار پورته کوي. کله چې پورته سو د اخوا الله سبحانه وتعالی چپه رایلک او کله چې پورته سو الله سبحانه وتعالی پر دې باندې وامطرنا علیها حجارة من سجیل، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما پر دې باندې د جهنم د اور سوځل سوي ډبرې راوورولې، ممدود مسومة عند ربک، د جهنم د اور سوځل سوي ډبرې وې پر هره ډبره باندې د هر سړي نوم لیکلی و، کومه ډبره چې به پر کم انسان لګېدل پر هغه ډبره باندې د هغه انسان نوم لیکلی و. دا ښار الله سبحانه وتعالی د اسمان طرف ته پورته کوي، بیا د ډبرو باران پر وکوي، د اخوا یې چپه رایله کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي دغه ښار وما هي من الظالمین ببعید، دا د دغه مکې د مشرکانو څخه ډېر لرې نه دی، دوی چې شام ته ځي د شام پر لار باندې دوی دغه ښارونه ویني چې الله سبحانه وتعالی هلاک کړي دي. مفسرینو لیکلي دي، مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله لیکلي دي چې دغه ښار د دې علامات د دې موقعیت در اوسه پورې موجود دی. دغه ښار د بیت المقدس او د نهر اردن په منځ کې دا یو دریاب دی چې الله سبحانه وتعالی د دې د هلاکت وروسته پر هغه ځای باندې اوبه راوستلې. دا یو دریاب دی، یو مردار دریاب دی، در اوسه پورې د علاقه ولاړه ده، غیر آباده ده. مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله لیکلي دي چې دغه د دې ښار د بحر میت په نامه دی، په دې کې نه ژوندی چونګښه شته، نه په دې کې ژوندی ماهی شته، نه په دې کې حیوان ژوند کولی شي. الله سبحانه وتعالی پر دې باندې دغه رقم عذاب راوستی چې در الی یوم القیامه پورې الله سبحانه وتعالی دې نیست او نابود کړه او الله سبحانه وتعالی هلاک کړه. الله سبحانه وتعالی فرمای فانجینا هو اهله، موږ حضرت لوط علیه السلام او د ده و اهل ته نجات ورکړي، الا امرأته، مگر د ده ښځه کانت من الغابرین، هغه هم په هغه کسانو کې راله چې هغه په عذاب کې پاتې سوه او د ده پر قوم باندې وامطرنا علیهم مطرا، موږ د ده پر قوم باندې د ډبرو باران وکړي. فانظر، ته وګوره کیف کان عاقبة المجرمین، چې څنګه و د مجرمانو انجام. نو قدردانو، ګرانو ورونو، خوندو، مسلمانانو، د قوم لوط علیه السلام عمل او د هغه فعل دا یو ډیره خطرناکه ګناه ده. صحابه کرامو، تابعینو، مجتهدینو، ائمو د لواطت ګناه
د یو نارینه سره د بدفعلي ګناه در زنا هم خطرناکه بللې ده. او امام اعظم چې زموږ تاسې امام دی، موږ د هغه په مذهب یو، د هغه قول دا دی چې څوک د لوط علیه السلام د قوم په شان عمل وکړي، لواطت وکړي، هغه ته باید د حضرت لوط علیه السلام د قوم په رقم عذاب ورکول سي، چې د هغو مځکه الله سبحانه وتعالی پورته کړه، بیا یې د اسمانه چپه رایله کړه او بیا یې پر دوی باندې د ډبرو بمباري وکړه، د ډبرو باندې یې دوی سنګسار کړه. نو امام اعظم رحمه الله لیکلی دي چې څوک لواطت وکړي، د یو نارینه سره بدفعلي او بدعملي وکړي، هغه باید د وخت بادشاه د یو غټ غره سره رایله کړي او بیا هغه په ډبرو سنګسار کړي. وی حضرت سلیمان علیه السلام یو وخت د ابلیس څخه پوښتنه وکړه، یو وخت یې د شیطان څخه پوښتنه وکړه چې ای شیطانه، الله سبحانه وتعالی ته در ټولو بد عمل کم عمل دی؟ وی شیطان ورته وویل چې الله سبحانه وتعالی ته در ټولو بد عمل دا دی چې یو نارینه خپل خواهش د نارینه سره پوره کړي او یو زنانه خپل خواهش په زنانه پوره کړي. دا در ټولو بد عمل دی او د دې عمل سره د الله سبحانه وتعالی ډیر بد کیږي. په اموي خلیفګانو کې عبدالملک یو خلیفه تیر سوی دی، هغه وایي که الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د لوط علیه السلام دا قصه نه وای ذکر کړې، زما به هیڅ کله دا زړه ته نه وای لوېدلي چې یو انسان دی، یو نارینه دی، د بل نارینه سره دغه بدفعلي او دغه بدکرداري وکړي. الله سبحانه وتعالی دی زموږ د شار انسانانو ته هدایت وکړي، هغه په دغه ګناه اخته دي او داسې ډیر کسان شته چې هغه په دا ګناه فخر کوي او دا ګناه علی الاعلان کوي، ښکاره یې کوي، فخر په کوي او په دې خیال کوي. الله سبحانه وتعالی دې هغو ته هدایت وکړي او الله سبحانه وتعالی دې هغه د خپل قهر او عذاب څخه خلاص کړي او الله سبحانه وتعالی دې هغه د داسې عذاب وساتي لکه الله سبحانه وتعالی چې پر قوم لوط باندې راوستی. دا و د حضرت لوط علیه السلام او د هغه د قوم قصه چې الله سبحانه وتعالی هغه د هغه قوم په یو ډیر خطرناک عذاب باندې چې په یو وار 3 عذابونه ول، یا چغه پر وسوله، بیا الله سبحانه وتعالی د صدوم ټول شار اسمان طرف ته پورته کوي، هلته یې د ډبرو سنګسار پر وکړي، د اخوا یې دا ټول شار چپه رایله کوي او الله سبحانه وتعالی داسې هلاک کړه چې در نن ورځې پورې د مځکې هغه ټوله ټکره د مردارو اوبو ډکه ده، په هغه کې ژوندی شی ژوند نسي کولی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په خپله زندګۍ کې د تیرو قومو د انسانانو د بدو اعمالو څخه ځان وساتو او هغه کارونه وکړو چې په هغه باندې الله سبحانه وتعالی راضي کیږي. د قرآن دغه قصې چې موږ تاسو ته بیانوو دا څه نقلونه نه دي، دا څه افسانې نه دي چې موږ هسې خوند پر اخلو، دا الله سبحانه وتعالی د عبرت لپاره بیان کړي دي چې موږ د دې څه عبرت واخلو، د بدو کارو څخه ځان وساتو، ښه کارونه یې په ځان کې راولو او د الله سبحانه وتعالی رحمتونه خپل ځان ته متوجه کو او د الله سبحانه وتعالی د عذابو څخه ځان وساتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.